بسم الله الرحمن الرحیم. زه مویس سٹارټ کوم په کینوا باندې کورس چې څنګه موږ په کینوا کې ګرافیک ډیزاینینګ کولی شو او د هغې نه بیا موږ ارنینګ کولی شو. کینوا دا یو آنلاین ټول دی، ویب سایټ دی، په دې کې تیارې ټمپلیټ پرتي. که تاسو پوسټر ډیزاین کوئ، بینر یا تاسو سوشل میډیا پوسټ ډیزاین کوئ، بزنس کارت ډیزاین کوئ، سی وی ډیزاین کوئ، هر قسم ډیزاینینګ کوم چې موږ په فوټوشاپ انسټیټر کې کولی شو هغه ډیزاینینګ دلته زموږ سره تیار په ټمپلیټ کې پروت دی. موږ پکې صرف ایډیټینګ کوو او بیا ډاونلوډ کولی شو. دې نه د دنیا خلک پیسې ګټي، پروف به درته ښیم. په پایور کې به د ګیګز ښیم چې دا ګیګ څومره پیسې ګټي او څومره ریویوز او څومره اډر ورته په کوي کې پراته دي. او بیا د دې نه پس به ته دا ښیم چې په دې کې موږ ایډیټینګ څنګه کولی شو، څنګه پکې موږ اډر پوره کولی شو که چېرته موږ له کلاینټ اډر راکړي. کمپلیټ ویډیو سیریز دی، پوره وګورئ، ویډیو به سکپ کوئ نه. هسې د ستاسو نه به کېدای زګې مس شي چې هغه ستاسو د پیدې او وروسته بیا تاسو ته مسئله ویډیو لایک هم کوئ، شیر هم کوئ او دا چینل سبسکرایب هم کوئ. زه خپل لیپټاپ سکرین طرف ته نو زه رالم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته. د ټول اول خو تاسو سرچ کوئ canva.com. که تاسو سره ګوګل کروم وي یا تاسو سره بل براوزر وي په هغې کې سرچ کوئ canva.com. زه تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک هم درکړم، په هغې کلیک کوئ، هم به ورته لاړ شئ. کله تاسو کینوا ته راشئ دا درته مخیم په دې کې موږ اکاونټ څنګه سازولی شو. خو اول درته دا ښیم په دې کې موږ څه سازولی شو. تاسو د کینوا سره دلته ښکاري ډیزاین سپوټ لایټ په دې باندې چې کله کلیک کوئ دلته تاسو لاندې ښکاري لوګو میکر، فلایر. لوګو پکې سازولی شئ، تاسو پکې فلایر سازولی شئ، بینر پکې سازولی شئ، پوسټر پکې، ریزیوم، سی وي چې ورته موږ وایو دا پکې سازولی شئ، بزنس کارت، ویډیو انټرو میکر، مطلب خلک د خپل یوټیوب دپاره انټرو سازوي یا د خپل کاروبار دپاره شارټ غونډه انټرو سازوي، هر شیز دپاره کېږي. میمز میکر، تاسو پکې میمز هم سازولی شئ. دا شانې دلته پکې ډېر شی شیزونه دي، لکه انسټاګرام کې په انسټاګرام کې هم پوسټ سازولی شو، د سټوریانې پکې سازولی شو، فیسبوک پوسټ شو، بینر شو، د فیسبوک چې کوم شاته کور فوټو یې هغه پکې هم سازولی شو. ښکلي ښکلي ډیزاینز دي. ټویټر کې پکې د ټویټر چې څومره څه دي، یوټیوب ویډیو ایډز پکې سازولی شو او ویډیو ایډیټر پکې هم دی. فوټو بکس، د بکس چې کوم کورز دي دا پکې موږ سازولی شو. دا شانې انویټیشنز تاسو دا ټول ښکاري دا پکې موږ سازولی شو. څومره هم د ګرافیک ډیزاینینګ موږ په فوټوشاپ کې کولی شو هغه ټول دلته دي، تاسو یې په دې کې هم کولی شئ او ډېر په اسانه ټمپلیټس دي، هغه صرف راخلئ او ایډیټینګ به کې کوئ. زه تاسو ته اوس دا ښیم چې خلک د دې نه پیسې څنګه ګټي، د کینوا نه خلک څومره پیسې ګټي دا درته ښیم. زه رالم پای ورته دلته سرچ کوم چې کینوا، پای ورته زه رالم کینوا. تاسو ته بس پته ولګي دې نه خلک څومره پیسې ګټي او خلک اډر ورکوي که نه ورکوي. تاسو ښکاري پای ورته زه رالم دا وایي که نه چې ډیزاین انیثینګ ان کینوا، دا وایي که نه چې زه به تاسو ډیزاینینګ کوم په کینوا کې په 2360 روپۍ باندې به زه تاسو له یو شیز ډیزاین کوم په کینوا کې. تاسو دا کتی شئ دا مو زه بدله په کینوا کې ډیزاین کوم، دا مو زه بدله په کینوا کې ډیزاینینګ کوم، دا مو زه بدله سوشل میډیا ډیزاین کوم، انسټاګرام پوسټونه مختلف قسم ډېر خلکو پکې دا سروسز ورکړي دي. کینوا دا داسې ښکاري او په څونه دا وایي زه بدله په 15000 روپۍ کوم. اوس زه تاسو ته ښیم چې دوی له اډر څوک ورکوي که نه ورکوي. تاسو ته دا ښکاري دا 70 د صرف ریویوز اخیستي دي، 70 د صرف ریویوز اخیستي دي. اوس ورته یو اډر په کویو کې دی، دا یې نه مطلب لګیا دی اډر له ورکړی شوی دی، لا کړی نه دی او دا وایي چې زه بدله په 2360 روپۍ یو ډیزاین کوم. خو دا بیسک دی. دا شان سټینډرډ به زه تاسو له بیا په څو کوم په 9463. دا شان پریمیم به زه تاسو له په څو کوم په 16500 او 1 روپۍ به زه تاسو له کوم پریمیم ډیزاین دی هغه به تاسو له کوم. دغه شان دا ټول دی، دته وګوره دته څومره ډیزاین، دته څومره اډرز راغلي. دا 103 صرف ریویو پوره کړي، خو اوس ورته لا په کویو کې اوس ورته لا اډر نشته. دغه شان دی. بل ته وګوره تاسو ځان له 2 ګیګ سازولی شئ په پایر کې مختلف قسم. دته اوس 278 دته صرف ریویو راغلی دي او 2 اډر ورته په کویو کې دي. مطلب دته اوس 2 اډر میلاو شوي لا نه دي کمپلیټ کړي او په څو په دې ریټ ورته دا میلاو شوي دي په 2 پیسو. 2 اډر دي چې نه دي پوره کړي د چا خبر 15000 روپۍ خو سپکې ګټلې دي او که دا چېرته سټینډرډ وي یا پریمیم وي نو بیا خو ښه ډېرې ګټلي، بیا خو د 2000 پورې صرف یو اډر پوره کړی دی. دغه شان تاسو په دې کې ارنینګ کولی شئ. د ویب سایټ ډیزاینینګ پکې هم کولی شئ. اوس تاسو ته څوک وایي چې ما له بزنس کارت ساز کا، دلته لیدلی بزنس کارت. د بزنس کارت څومره ګیګز دي په پایور کې، دا صرف د پایور خبره کوم. دا شان افورک دی، په هغې کې تاسو اډرس پوره کولی شئ. فریلانسر دی، هغه دی ګورو دی. دغه شان تاسو په فیسبوک کې ځان له پیج سازولی شئ، ډایرکټ کلاینټس هم راوستی شئ. اوس زه دلته سرچ کوم چې بزنس کارت. ما بزنس کارت سرچ کو، څومره خلک څومره ګیګز دي په دې باندې او څومره دا یې نه دا به درته مې زده کړم. دغه شانې کور فوټو خلک څنګه دا به زه په فوټوشاپ کې وښیم دغه شانې کور ډیزاین کول. تاسو له بیا زه PhD درکړم، صرف خپل ایډیټینګ به کې کوئ او هغه به درته هم ډېر اسان کړم. د فوټوشاپ نه اسان کینوا نه ځکه آنلاین ټمپلیټ ته بس
بس ټمپلیټ به کې هغه ایډیټ کوه. دا وایي زه به تاله بزنس کارت دا کوم کارت چې دا به زه تاسو له ډیزاین کوم په 2000 او دا هم ټول یو دا ځول 15000 دا مو په 15000 بلکې 6000 وته 15900 او 15 روپۍ به تاسو له ډیزاین کوم. دا شي دا په 11000 مې ډیزاین کوم. وس مثلا دا سارو مطلب د سارو چې د اډر مړ د تاسو 15 اډر په کوي کې دی په 2000 او 360 روپۍ یو ډیزاین دی. 15 اډر ته په کوي کې دی لانه دی کړی یې تاسو ښکاری 800 او 14 د سره پریویوز اغستري. دا وایي زه د بزنس کارت ډیزاین کوم. وس دا بزنس کارت موږ څنګه ډیزاین کولی شو چې موږ ځان له دغه شانې ګیګ ساس کو د بزنس کارت په باره کې. وس دا بزنس کارت موږ ځان له څنګه ډیزاین کولی شو دغه شانې چې دغه شانې پایور کې موږ اکاونټ ساس کو دغه شانې ګیګ ساس کو چې موږ تاسو له بزنس کارت ډیزاین کوو نو را به شو. وس که چېرته موږ ځان له په پایور کې اکاونټ ساس کو او خلکو ته وایو چې موږ تاسو له بزنس کارت ډیزاین کوو موږ له اډر راکوي ځان له کې اکاونټ ساس کو ګیګ پکې ځان له ساس کو. دا اوس موږ څنګه ډیزاین کوو په کینوا کې. دې لپاره تاسو کینوا ته راشئ. کینوا ته څنګه راشئ اول خو موږ په دې کې اکاونټ کولاو کو. اکاونټ به څنګه کولاو بر تاسو ساين اپ ښکاري په دې به کلیک کړئ او کنټینیو وذ ګوګل په دې باندې کلیک کړئ. تاسو که فیسبوک نه کولای خو ټول اسانه طریقه کنټینیو وذ ګوګل تاسو جیمیل به اني ډایرکټ تیستا کولاو هاي باغ جیمیل کلیک تاسو خپل جیمیل کلیک کړئ. تاسو به خپل جیمیل نه کولاو کوئ. جیمیل نه کولاو شو کله چې تاسو د جیمیل په کینوا کې ساين اپ شئ تاسو به دا راوړي دلته تاسو وایي تاسو په کینوا کې څه استعمال تاسو سری نو تاسو ته ټیچر سټوډنټ یا پرسنل لپاره څه وایي نو زور ته ویم چې ما یو زه سټوډنټ یم بس ما ته سټوډنټ وي په کوم ځای کې ته سټډي کوې نو ما ورته ولیکو چې په یونیورسټۍ کې سټډي کومه وشو دا کمپلیټ شو دا بس سکیپ کوئ ایمیل هر چیز. دا تاسو اکاونټ کولاو شو تاسو اکاونټ اوس دلته موږ څه کولی شو. اوس دلته تاسو ته دا راوختی دی دلته وایي دلته اوس تاسو ته ښایي چې پلی وذ کینوا او وایټ بورډ انیمیشن دا هم ډېر ښه دی. دې اډرز میلاویږي ویډیوز دي یا انسټاګرام پوسټ دي مختلف قسم چیزونه دي. دلته تاسو د دې نه راړلی شئ خو د دې نه بیا په اسانه راړلی شئ. دلته بیا په اسانه راړلی شئ. دلته تاسو دا ټول ښکاري د بوک لپاره چې کوم کور دی پکې ډیزاین کولی شئ. انسټاګرام سټوري پکې ډیزاین کولی شئ. دا خو په ټاپ دي. خامخا خو تاسو ویلو چې که چېرته تاسو په پایور کې ځان له ګیګ ساس کوئ اکاونټ ساس کوئ چې موږ به تاسو له بزنس کارت ډیزاین کوو. تاسو ته اوس که څه وایي چې ما له بزنس کارت ډیزاین کړو څنګه به په کینوا کې ډیزاین کوو. را به شئ کینوا ته کله رالی تاسو پکې اکاونټ کولاو کړی ویډیو پوره وګورئ ځکه ستاسو به کاسې څه ځای سکیپ کېږي بیا درته یم. که تاسو نوي یئ نو بیا به تاسو ته مسله رالی ما ته اوس دې کس ویلي دي ما ځان له ګیګ ساس کړی دی په پایور کې ما ته اډر رالی او ما ته اوس کس وایي چې ما له بزنس کارت ډیزاین کړه. زه به اوس بزنس کارت داسې ډیزاین کوم زه به راشم دې ډیزاین سپوټلایټ دې ته رالم دلته به زه بزنس کارت ګورم دا دی بزنس کارت میکر په دې به زه کلیک کړم. په دې چې زه کله کلیک کړم نو سټارټ ډیزاینینګ بزنس کارت دا تاسو ته ښکاري په دې به کلیک کړم. آسان شي دی بس ډریګ اینډ ډراپ وته وایه دا وګورئ تاسو دا تر وخته داسې بزنس کارت ولې ډیزاین کولی شئ. داسې څومره مزدار ډیزاین دي پرې سترګو باندې ښکلي لګي څونه ښکلي بزنس کارت ډیزاین دي. دا یو فرنټ دی دا بیک دی دا فرنټ دی دا بیک دی دا فرنټ دی دا بیک دی دې ته وګورئ. اوس په دې کې ستاسو کوم یو خوښېږي دغه شانې راځئ دې کلي نه لاندې دې سره ځئ خو چې کوم په دې کې دا دي که نه پرې تاج دا نښئ چې پرې ګوټ کړي دا پرو دي په پیسو دي. دې به هم طریقه وښیم دا پرو موږ څنګه پرې استعمالولی شو. خو اول پکې ایډیټینګ زده کوئ دا به درله ډېره ښایي. ښه دې ته وګوره څونه ښکلي بزنس کارت ډیزاین پکې پراته دي. دا ویډیو به رانه اوږدېږي خو هر څیز درته زه په طریقه ښیم ستاسو فایده وشي او ښکلي یې زده کوئ. اوس مثال کې زما پکې دا یو بزنس کارت خوښ شو دا بزنس کارت زما خوښ شو زه اوس دا څنګه ډیزاین کوم. زه به په دې کلیک کړم په دې ما کلیک کو اپلای بوت پیجز ګوره په دې ما کلیک کو دا تاسو ته راوړی دا فرنټ دی دا بیک دی. لکه ستاسو د بزنس کارت چا له جوړوئ ځان له جوړوئ دې به فرنټ دي سي یو سیټ به دي سي بل سیټ به دي سي دا وشو. اوس دا وایي اپلای وایي صرف دا یو راوړی سکرین ته که نه دواړه راوړی نو زه یې دواړه راوړم سکرین ته. دواړه مې سکرین ته راوړه لیدی شئ اوس دا داسې رالی. ښه دې کې اوس موږ ایډیټینګ څنګه کوو کلر چینجز به پکې څنګه چینج کوو پوره طریقه درته ښیم. په دې کې اوس مثال کې ستاسو نوم دی دا نوم دی دا تاسو ته ښکاري په دې کې اوس تاسو دا نوم چینج کوئ نو زه به څه وکړم دې ته به زه دا کرسر راوړم د ماوس دا غشی به راوړم دې ته او په دې به زه ډبل کلیک کوم په دې ما ډبل کلیک کوم دا به زه ورانولی شم دا ما وران کو وران مې اوس به زه په دې کې څه لیکم اویس خان به پکې لیکم ځان له یې جوړوم که نه
اویس خان مې پکې لیکم. تاسو اوس وایئ که نه چې د اویس خان چې کوم ولیکلو دا خو یاره کچ کچ نری دی، دا فونټ یې ښکلی نه دی، دا ډبل پکار دی ځکه نوم دی خامخا په کارډ باندې له پاسه ښکاري. دا به څه وکړم زه؟ دا به زه سلیکټ مې کو بولډ به وواهم څومره ښکلی ښکاري. اوس وایئ چې د دې دا فونټ سایز نه دی دا هم زه چینج کوم. مطلب دا لیکل خو دي خو د دې دا فونټ سایز نه دی کوم چې دا فونټ دی دا ولې زه چینج کوم. دا به کوم ځای نه چینج کوم؟ دا به دې نه چینج کوئ. دا اوپن سینس دا یو دی که نه. نو زه وایم چې دا داسې هلته تاسو ته ښکاري ګوره د ښه زه دې ته رالم او زه په دې کې ښکلی ګورم دا ډېر شي دي پکې دومره ډېر پکې پراته دي. زه وایم چې زما پکې دا یو خوښ دی ما په دې کلیک کو دا به اوس دغه شانې شي. ستاسو پکې بل خوښېږي کوم پکې ستاسو خوښېږي ښکلی تاسو ته کوم ډیزاین ستاسو په نظر باندې کوم ښکلی لګي او زما په نظر دا ښکلی ولګي دا ګوره تاسو بدل شو اویس خان پکې بدل شو. اوس تاسو وایئ چې نه اویس خان دا کلر نه دی بلیک دی د ټکس دا کلر نه دی دا بلیک دی د اویس خان نه دی د اویس خان نوم دا ټکس چې کوم دی دا بلیک دی. دا زه داسې کوم شین کوم ټیل کلر یې کوم دا به څنګه کوو؟ دا کلر موږ د کوم ځای نه چینج کوو؟ دا موږ د دې نه چینج کوو. ښه د دې نه په دې زما کلیک کوو دا ای تاسو ته ښکاري دلته دا لاندې چې دا پټه ده په دې موږ کلیک کوو. دلته خو تاسو خپل کسټم ایښودی شئ او زه یم چې کوم چې پرې بزنس کارډ کې استعمال شوي ټوټل ادا کلرونه زه یم چې دا اودي ایږدم نو چې زه پرې اودي کلیک کوم هلته اودي شي، زه پرې سور کلیک کوم هلته سور شي، دلته زه پرې تور کلیک کوم تور به شي. دغه شانتې خو زه یم چې نه د بزنس کارډ کې چې کوم استعمال شوی دا ډنډه کلر دی دا به صحیح دی. خیال لرئ هلته دا بدل شو. دغه شانې اوس تاسو دا ټکس نه دي کوم ټکس چې دي دا تاسو اټالیک کولی هم شئ داسې کاږه خو دا مه اټالیک کوئ ځکه دا نوم دی دا په سر باندې له پاسه ښکاري دا مه اټالیک کوئ. په دې ما کلیک کو ګورئ دا به زه سلیکټ کوم سلیکټ مې کو اوس زه په دې کلیک کوم اټالیک شو کاږه شو واپس یې د اټالیک نه راوړم لرې مې کو اویس خان مې پکې چینج کو. اوس دلته لیکلی جنرال منیجر دی دا جنرال منیجر خو نه دی. زه خو مثال کې زه ولیکم چې زه به ولیکم چې زه خو یوټوبر یم نو یا زه ډیولپر یم ټیک ټاکر یم زه به دلته ولیکم چې یوټوبر یا د هغه کس چې تاسو چې چاله کارډ جوړوئ یا ځاله جوړوئ نو چې هغه څه کار کوي څه کمپني ده هغه پکې بیا ولیکئ. نو زه به ولیکم چې یوټوبر ما یوټوبر ځان ته ولیکلو د یوټوبر مې ولیکلو او اوس وایم چې دا نه دی دا یوټوبر دا خو لږ د اویس خان سره دی خواري دا د ای د ګوټ ته راوړه غواړي ای د ګوټ ته به څنګه راوړو؟ دا خو اوس دا وشوی اویس خان یوټوبر. اوس په دلته موږ څه کوو؟ دلته اوس موږ لوګو ولم چینج کوو. دا لوګو تاسو ته ښکاري دا لوګو به ولم چینج کوو. اوس دلته کمپنۍ نیم دی هغه چینج کول دي. نو هلته به زه ولیکم چې ټیک ټاک بس ما چې ولیک تاسو ته نیم چې ټیک ټاکر تاسو کمپنۍ تاسو صرف ایډیټینګ ښیم دا بس ایډیټ شو ټیک ټاک بس ما د ټیک ټاکر ولیکلو. تاسو ته هر څه لیکئ تاسو کوم بزنس دی تاسو د بزنس څه نوم یعنې که ستا بزنس څه نوم هغه تاسو دلته لیکلی شئ. اوس تاسو وایئ چې د ټکس دا کلر بلیک دی دا یې مزه لګوي چینج کوئ نو دا سلیکټ کوئ سلیکټ هم کو او تاسو دلته بره د ای نه لاندې د زګې ښکاري دا شی دلته تاسو دا چینج کولی شئ ټیټ چینج کولی شئ دا به دغلته چینج کېږي. خو زما بس بلیک خوښ دی بلیک مزدار دی بلیک مې خوښ دی ها بلیک وشو. اوس تاسو وایئ زه دا لوګو چینج کوم لوګو په لوګو مې کلیک کو په لوګو ما کلیک کو دا لوګو به اوس موږ د کوم ځای نه راوړو په دې باندې ما کلیک کو. اوس به زه څه چل کوم په دې لوګو باندې ما کلیک کو که نه په دې لوګو ما کلیک کو اوس وایي موږ دې ته خپله لوګو راوړو یا چاله ډیزاین کوئ د هغه کمپنۍ کومه لوګو هغه به موږ دلته راوړو. دا به موږ څنګه راوړو؟ تاسو دلته ښکاري اپلوډ بس طرف ته اپلوډ په دې اپلوډ چې کله کلیک کړئ زه به راشم دې اپلوډ ته زما سره یو لوګو پرته د ایپل زه به هغه اپلوډ کړم دلته به زه اپلوډ کړم ایپل دا لوګو ایپل لوګو مې اپلوډ کړه څومره ستاسو شیزونه اپلوډ کوئ هغه به دلته سټور کېږي. ما د ایپل لوګو اپلوډ کړه زه به په دې باندې کلیک کړم زه به دا لوګو ډیلیټ کړم دا لوګو به زه ډیلیټ کړم او ما د ایپل لوګو راوړه دا به زه دلته کېږم. تاسو چې کومه لوګو تاسو کومه لوګو چاله کار کوئ د هغو د کمپنۍ چې کومه لوګو هغه دلته راوړئ او کېږدئ دغه ته ډیلیټ کړئ دا تاسو بیا کچولی او غټولی هم شئ ګورو ته ښه دا لوګو ما راوړه دلته کې او دا ما دلته کې ډریګ اینډ ډراپ کړه دا ما دلته ډریګ اینډ ډراپ کړه دلته راله. اوس دا بیا موږ د دې زګیرې کچولی غټولی هم شئ څومره تاسو کوئ د دې زګیرې کچولی هم شئ
او غټولای هم شي. دا اوس ما دومره کړه څومره مزدار راځي دلته ته ما یې ټیک ټاکر لیکلی دی بره اپل لوګو ګډوډ دی. خیر تاسو ته څه چل ښیي، خیر تاسو طریقه زده کوئ. دا مو شو ټیک ټاکر او یا مو تاسو دلته اپل ولیکم چې ځکه بدې ښکاري. هلته ته ما اپل ولیکلو دا تاسو بیا دې ځای نه کوم لیکل ښکته کوئ پورته کوئ هم داسې کولی شئ. ګورو ته ښه په دې ما کلیک کړو سوري دا ما راښکته کړو دا راښکته شو دومره ایډیټینګ پکې وشو. خو دا زه تاسو ته طریقه ښیم ځکه دا چې کله تاسو ځان له کوئ که نه دا به تاسو بیا زر زر کوئ هر شي زر درې مه کوئ ښه په قلاره یې کوئ چې کلاینټس هم خوشحاله او ډېر ډرونه درته راځي. اوس ورته زه لوکیشن چینج کوم. دا لوکیشن نه دا شان ټول ټیکسټ تاسو چینج کولی شئ. دا لوکیشن اوس زه لیکم چې لور دیر KPK ومې لیکلو. دا تاسو بیا غټولی کچولی هم شئ کلر ولا چینج کولی شئ. دغه یو طریقه ده ټیکسټ سره. دغه شان تاسو دلته بیا خپل موبایل نمبر هم لیکلی شئ. دا وران کړئ ډبل کلیک پې کوئ ورانوئ او 0300 دقه هم لیکلو موبایل نمبر. دلته تاسو بیا خپل جیمیل ولا پکې چینج کړئ. خیال لري جیمیل هم ولا پکې هم چینج کړو چې بس @gmail.com دا مو شو. یا ورګه صحیح کوم که بیا وروسته ډاونلوډ کړم دلته دویسي x@gmail.com ما پکې خپل جیمیل ولیکلو. دلته پکې خپل موبایل نمبر هم ولیکئ. دا لږ اخوا تللی دی سوري KPK پاکستان بس دا مې ولیکلو. موبایل نمبر مې پکې هم ولیکلو. جیمیل مې پکې هم ولیکلو. دلته کې ستاسو که ویب سایټ دا ډیلیټ کولی هم شئ که ویب سایټ وي پکې هم انټر کړئ. ویب سایټ ویب سایټ پکې هم تاسو بیا انټر کولی شئ. نو بس .com پسې ولیکئ. دا هر څه ګوره فرنټ خو ډیزاین شو خیال لري دا هر څه موږ پکې چینجز وکړو. اوس ولې بیک ډیزاین کوو. په بیک کې به هم څه وکړو بس په بیک کې خو دې کې دومره څه نشته چې کم ځای کې اوس مثال کې دا لوګو ما ډیلیټ کړه اپل مې راوړه کې مې ښوده دا وشو. تاسو پکې اوس ایکسټرا ټیکسټ اډ کوئ. مطلب تاسو وایئ چې هغه درته نور 2 نمبرې دي دلته پکې یو نمبر اډ کېدو 2 نمبرې پکې تاسو اډ کوئ. یا تاسو اوس په بیک کې ځئ او نوم اډ کوم یا پکې تاسو بل ایمیج اډ کوئ یا پکې بل نوې شي تاسو پرې کې څنګه اډ کوئ. دا صرف هغه ایډیټینګ وګو. اوس پکې تاسو پرې کې نوې ایډیټینګ څنګه کولی شئ. نوې ایډیټینګ دا ټیکسټ تاسو ته ښکاري نوې ټیکسټ پکې تاسو اډ کوئ. نو په دې نیو باندې به کلیک کړئ. په نیو کلیک کو او اډ ټیکسټ په دې باندې کلیک کو. په دې کې اوس تاسو څه اډ کوئ. زه پکې لیکم چې اپل اپل مې سلیکټ کو. اوس د اپل دا کلر هم تور دی او د دې هم تور دی. دا بس چل کوو. دا دې سره اوس موږ دې چل کوو چې ما تاسو ته ویلي که نه دا کلر دی چې دا سپین شي یا دې داسې شي دا به ښکاره شي هغه دې ښکاره شو. خو یاره دا هم نه دی ښه سپین دې شي. دا سپین به سلیکټ کړم. اوس دونه اوس دا ورکوټ دی دې سایز موږ څنګه غټولی شو دې ټیکسټ ته. دا ټیکسټ د سایز موږ دلته ماینس دی دلته پلس دی. دې پلس نه موږ غټولی شو ماینس نه موږ کچولی شو. په دې باندې کلیک کوئ څومره یې غټوئ دلته تاسو لیکل هم کولی چې 100 200 څومره یې غټوئ. اوس دا فونټ هم چینج کوم. فونټ مې هم چینج کوو. دا مې نه دی خوښ نو دا به زه داسې کوم داسې وویله که داسې نه دا به صحیح شو. ښه دا مو شو خیال لري دا مو شو بیک فرنټ بار ډیزاین. دا شی دا پکې موږ صرف بزنس کارت ډیزاین کوو او دا بیا په خپل حساب سره د دې نه مزار او خپل ډیزاین کولی شئ. دا شی موږ پرې کې ایډیټینګ کولی شو. اوس دا موږ ډیزاین کوو دا فرنټ شو دا بیک شو. فرنټ او بیک دا دواړه د بزنس کارت ډیزاین شو. دا اوس موږ ډاونلوډ کوو څنګه خپل لیپټاپ ته بیا چې موږ په پاور کې کوم کلاینټ موږ اډر راکړی هغه ته چې بیا لیکو موږ ته څه لیکو څنګه ډاونلوډ کوو. دا شیر دا بټن تاسو ته ښکاري په دې کلیک کړئ. په دې چې کله کلیک کړئ لاندې تاسو دلته ښکاري ډاونلوډ په ډاونلوډ به کلیک کړئ. په دلته تاسو په PNG کې ډاونلوډ کولی شئ GPG کې ډاونلوډ کولی شئ. دا PNG GPG هر شي کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په PDF کې ډاونلوډ کولی شئ SVG MP4 دا شیزونه مختلف قسم دغه دي تاسو پکې ډاونلوډ کولی شئ. بیا په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. په ډاونلوډ چې څنګه کلیک کړئ ډاونلوډ به یو 2 سکند ډالي تاسو ته دلته په ریکورډ کې ښکاره شي او تاسو زیپ فایل ډاونلوډ شو.
دا ډاونلوډ شو. په دې کې به تاسو دغه ډیزاین پروت وي او تاسو بیا کلاینټس ته ورکولی شئ. دغه شان که تاسو نور شیزونه ډیزاین کوئ، مطلب تاسو یو کس وایي دلته اوس په فایور کې نور څه دي، سوشل میډیا پوسټونه شو وغیره وغیره کنه. تاسو څوک وایي چې مال پوسټر ډیزاین کوم، په پوسټر میکر باندې به کلیک کړئ، دلته به راشي پوسټر میکر به کلیک کړئ، په پوسټر میکر هم کلیک کوو، سٹارټ ډیزاین پوسټر په دې باندې کلیک کړئ. دغه د کارت په شان سیم طریقه د ځان لپاره کې خوښ کړئ، کوم پوسټر هم خوښ دی راوړئ او دا شی ایډیټینګ به کوئ. دا شی تاسو دا ښکاري څومره ښکلي ښکلي پوسټر دي پکې، دا تاسو ډیزاین کولی شئ. یا تاسو څوک وایي چې مال سی وي ډیزاین کوم، دلته څخه ریزیوم میکر ته راشئ، ریزیوم میکر بولډ مای ریزیوم په دې باندې کلیک کړئ، په بولډ مای ریزیوم کلیک کو، کم یو سی وي ټمپلیټ تاسو خوښ دی تیار ټمپلیټ پرتی دي راخلئ، دلته ایډیټ کوئ. دلته ډېر ښکلي ښکلي ټمپلیټس دي، دا هم پکې خوښ شو، په دې ما کلیک کو، په دې باندې ما کلیک کو، خو سوري دا پیډ دی، پری پکې ځان له ګورئ راوړئ او دلته کسټمایز کوئ، ځان له کسټمایز کوئ، تیار ټمپلیټ دي، زما پکې دا خوښ شو او په دې ما کلیک کو، دا دې رالی او دا به اوس زه رازوم کړم، د ایډیټینګ لپاره. دې تاسو زوم کولی شئ، کوم ځای کې ایډیټینګ کوئ، تصویر چینج کوئ، دا اوس تصویر دی، اپلوډ تصویر، دلته خپل تصویر اپلوډ کړئ. زما سره د مخکې نه پروت دی، دا به راوالمه، دا به زه په دې ځای کې کېږدم، خیال دی چینج شو، نوم به ورته ولیکم چې اویس خان، دغه ویلیمسن به ترې ولیکم. دا شان تاسو خپل نوم سټوډنټ یې هر څه دا شان تاسو خپل د ریزیوم کومه سی وي چې ده دا تاسو تیارولی شئ او دې نه پسې تاسو بیا په پی ډي اف کې راډاونلوډ کوئ، په هر شیز کې په هر یو پام کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. او دا شان مختلف قسم سرویسز تاسو پرووایډ کولی شئ په مختلف قسم. اوس مثال کې د سی وي میکر کنه، زه ولیکم چې سی وي مختلف قسم خلک دي، اوس دا سی وي خلکو له جوړوي. I will provide professional resume writing services. دا وایي زه به تاله په 200 روپۍ سی وي جوړوم او دغه د څونو په اسانه جوړېږي. دا وایي زه به تاله په 12000 سی وي سازوم. دا وایي زه به تاله په 8000 40,000 نو دونه ګرانه سی وي سازېږي. سوچ کوه تاسو چې په 1000 روپۍ تاسو $5 ریټ کې دی او کلاینټ سره روان شي، محنت پکې وکړئ، انشاءالله اډرس به درته میلاویږي، اډرس کمپلیټ کوئ، محنت په پکې خامخا کوئ. دا اسانه طریقه ده. په کینوا کې موږ څنګه ډیزاینینګ کولی شو، دا د کینوا کورس دغه شانې به موږ اکاونټ سازولی شو، دغه شانې به موږ بیا ایډیټینګ کولی شو. که چېرته اوس هم نه پوه شئ دا ویډیو بیا وګورئ چې پوه شئ. لږ ټایم هم ضایع کېږي خو ټایم ضایع کېدل نه دي، یو سکل دی زده کوئ، ګرافیک ډیزاینینګ دی په کینوا کې. ویډیو شیر هم کړئ د خپل ملګرو سره چې د نور خلکو هم پیدا وشي. الله حافظ.